نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیویي ډرامه شوه چې دې ګرمۍ کې په زرغونې څه شوي دي چې سره لمر ته ناسته ده. زرغونې د خپلې ناروغۍ وویل چې ساړی کېږي او بل دا چې پلار ورته ویلي چې له خپل ورور امید دې لرې وګرځي، هسې نه چې د دې ناروغي هغه ته ورشي. اوس اورو چې غفار له چا سره پر ټلیفون څه بحث کوي. ته صبر چې یو زنګ ورته ووهم او راویې غواړم، همدا یوه شپه یې بس ده. هلو ګلمکۍ، ستړی مه شې. ته ستړی مه شې غفاره، څنګه یې؟ زه ښه یم، زما غم مه کوه. ته څنګه یې؟ زینب څنګه ده؟ زینبه ښه ده، زه هم ښه یمه، دلته بیخي کراري ده، ټول ښه دي. ښه، شکر چې خیرت دی. شپه دې په خیر تېره شوه؟ هو، په خیر تېره شوه. مور او پلار مې ډېر راته خوشحاله دي. بس چې مور او پلار دې ولیدل دا غټه خبره ده. نور نو راځه بیرته خپل کور ته راشه په خیر. څه شی؟ همدا یوه شپه؟ او یوه شپه بس ده، نور نو څه کوې؟ کال خو بالته نه تېروي. ویې غفاره، دا څه وایې؟ ټوکې خو به نه کوې؟ ټوکې نه کوم، درته ومې ویل چې همدا نن را روانه شه او زر خپل کور ته ځان راورسوه په خیر. پوه شوې؟ یو کال تېر شو چې د پلار کره نه وم راغلی، په دې یوه شپه څنګه بېرته درشم؟ پرېږده چې لږ وخت خو دلته تېر کړم. ډېر وخت او لږ وخت پرېږده، دلیلونه راته مه وایه. ورور ته دې ووایه چې در سره روان شي، په نورو خبرو پسې مه ګرځه. داسې مه کوه، که ډېرې نه وي 2-3 شپې مې خو پرېږده. نه کېږي. مور او پلار مې ډېر راپسې خفه وو، یادېده مې، هغوی ډېر راته خوشحاله دي. د هغوی په خاطر مې پرېږده چې یو څو شپې ورسره وکړم. ما درته ویل چې نه کېږي خو نه کېږي، نور نو ولې خبرې پکې راباسي؟ نو ته زما د مور او پلار خاطر نه کوې؟ اوف ګلمکۍ، دا څه ګډې وډې وایې؟ ستا مور او پلار زه څه کوم؟ زه د هغوی خبرې نه در سره کومه، دا درته وایم چې کور ته راشه. ته خو زما خبره واوره، هغوی راته وایي چې یو څو شپې وکړه، راته ټینګ دي، نه مې پرېږدي چې درشم. وګوره، اوس د مور او پلار پلمه کړه چې راته ټینګ دي، تر اوسه خو په خپله ټینګوې چې نه درځم. خو ما هم د هغوی په خاطر ټینګار کوه. پلمې دې نه منمه، خبره ډېره مه را سره اوږدوه. په ټلیفون کې مې همدومره پیسې دي چې ته یې را ختمې کړې. سمه ده، خو مور او پلار مې ډېر راته ټینګ دي، که یې خبره ونه منم بیا رانه خفه کېږي. اوف، دا خبرې ته ته ولې غوږ نه نیسې؟ داسې ښکاري چې دا کار دې له مور نه زده کړی. ګوره غفاره، لږ حوصله کوه، خبرې ته دې غوږ نیسم، هسې ته ډېر غوسه یې. زما غوسه ستا له لاسه ده، ته همدا اوس را روانه شه، نور خیر و خیرت دی. سمه ده، خو پرېږده، د یو او بل خبرو ته غوږ مه نیسه، که دې غوږ ورته ونیوه ژوند دې خرابېږي. له یو او بل نه دې مطلب څه دی؟ زه خو پوه نه شوم چې څوک ښیي. اړتیا نشته چې سپینه یې درته ووایمه، په خپله پوهېږې. نو خو ته یې سپین راته ووایه چې څوک یادوي. ما درته وویل چې دا خوشې خبرې پرېږده، په ټلیفون کې مې همدومره پیسې دي چې ستا په ځوابونو ختمې شي. زه خو سم وایم، ته زما مور او پلار پسې خبرې کوې، دا خو د هغوی بې احترامي ده. لا حول ولا قوة الا بالله. غلطي زما ده چې اجازه مې ورکړه چې د پلار کره ولاړه شي، که مې نه وه پرېښې اوس به یې داسې خبرې نه کولې. فاطمه، و فاطمه، دا چې ځواب نه راکوي. فاطمه، څه وایې؟ دا دی دا راغلم. زنګونه دې ولې راته وهلي وو؟ خیرت خو به وي؟ او خیر دی، ته ووایې چې تا ولې ځواب نه راکاوه؟ تا ته خو به خیر وي. په لارې وم. چې په لاره وې یو ځواب خو به دې راکړی وای. مطلب مې دا ده چې پرې خبر شوی نه یم، د ټلیفون زنګ مې ټیټ دی، هر ځای مې نه ورپام کېږي. کاشکې دې ځواب راکړی وای. ولې خبره مه ځنډوه، زه راته ووایه چې څه کیسه ده. دومره ډېر زنګونه خو څوک خوشي نه وهي. امید او زرغونه دواړه له ناروغیه کړېږي،
حالت ورځ تر بلې خرابېږي. ډېرې اندېښنې مه کوه وښځې، رګ روغ به شي. زه د هغوی ناروغۍ ته دومره نه ځورېږم لکه ستا تشویش ته چې څومره ځورېږم. صبر کوه، هر څه به سم شي. نو زه خو خوشې اندېښنه نه کوم جان داده، یو څه وینم ځکه اندېښمنه یم. زه هم پرې خبر یم چې امید او زرغونه ناروغ دي، خدای به یې روغ کړي. له اندېښنې خو څه نه جوړېږي وښځې. ګوره جان داده، هغوی ډېر په عذاب دي. که یې ډاکټر ته بونځې او دوا ورته وانخلې، خدای مه کړه نور به هم هېڅ هم نه کېږي. څنګه نه کېږي؟ په دې خبرو خو څه نه جوړېږي. کلینیک ته یې بوځه. نو کلینیک ته یې څنګه بوځم؟ زه دومره ستړی یم چې یو ګام نشم اخیستی. نو اوس دویم وار تر کلینیکه پورې څنګه لاړ شم؟ چې هر څنګه کېږي بویځه. په خبره دې سر خلاصېږي که نه؟ زه درته وایم چې زه هم دا اوس د ولسوالۍ له بازاره راغلم او ستړی یم. اوس نو بېرته څنګه لاړ شم؟ خیر دی، په ځان لږه ستړیا تېره که. اولاد مو دی، مجبوره یې چې ورسره ولاړ شي. هی ورشه امید تیار که چې را سره بویځم. څه؟ یوازې امید؟ او زرغونه به څنګه کېږي؟ هغه نه بیایي؟ دواړه خو بیولی نه شم. همدومره وس لرم چې امید تر لاسه ونیسم، او یا که خدای مکړه له تګه ولویږي په غېږ کې واخلم. زرغونه هم ناروغه ده جان داده. زرغونه اوس ښه ده، دومره نه ده په عذاب لکه امید. څنګه نه ده په عذاب؟ ته خو یو وار وګوره چې دواړه څنګه زیړ مخونه په بسترو کې پراته دي. ډېر خبرې مه کوه، ناوخته دی. ښه ده چې په رڼا لاړ شم او بېرته په رڼا راشم. که ستا دا خبرې وي او ناوخته مې کې، نو د شپې په تیاره کې به بېرته را رسېږم. زه در باندې نه ناوخته کوم، خو خبره مې دا کوله چې که کلینیک ته بیایې نو زرغونه هم در سره بوځه. توبه، خبرې اورې او که نه، څه چې درته وایم هغه کوه. ډېر دلیلونه مه را سره وایه، د خبرو وخت نه دی. خبره دې اورم، خو زرغونه به څه کوي؟ هغه به همداسې ناروغه وي؟ نه، ډاکټر چې کومه دوا امید ته ورکړي، زرغونه به یې ورسره خوري. بس خلاص. هغه لکه چې غفار دی دې خواته را روان دی. صبر چې لږ نږدې شي بیا به غږ پرې وکړم. غفاره، غفاره بچه، څه وایې ترورې؟ ستړی مه شې. ځواني مرګ مه شې، ته ستړی مه شې. خیر ویسې، ولې دلته ناستی؟ همداسې راووتم، ښه شو چې ته په مخه راغلې. اوس به یو شیبه کور ته را سره ولاړ شي. خدای دې خیر درکړي، په ما باندې ډېر ناوخته دی. زما په کار یې مرسته را سره وکړه. څه ته دې په کار یم ترورې؟ مطلب مې دا دی چې د څه شي مرسته در سره وکړم؟ د کړکۍ جالۍ مې پرې شوې ده، مچان ترې راننوځي، هغه را جوړه که. ابې دې ترورې، یوازې د نن صبر وکړه، سبا یا بل سبا به در جوړه کړمه که خیر و. سمه ده؟ نو صبر ولې وکړم وبچه؟ مچانو مې په کوټه کې اتن اچولی. بس سبا به درته جوړه کړمه، خو نن نه کېږي. هوا ګرمه ده، هسې نه چې د ملاریا میاشتې راشي او ومې چیچي، ناروغه به شم. خدای دې نه کړي چې ناروغه شي. خبره داسې ده چې نن یوه چاره وکړه. زه یو چېرته روان یم، بس چې راشم ستا د کوټې جالۍ به خامخا جوړه کړمه. سمه ده؟ چېرته روان یې؟ د خسر کره ځم. ښه، د خسر کره روان یې، ځکه تاسې په بیړه یې او زما جالۍ نه را جوړوي. بیا خو ګرم نه یې؟ بس دعا کوه چې په خیر ورسېږي. ورشه ورشه، ته خو د مېلمستیا ډېر شوقي یې. زما جالۍ به بله ورځ را جوړه کړي. مېلمستیا ته نه ځم، خسر خیرو ته مې اعصاب خراب شوي دي. اعصاب ولې؟ خدای دې خیر کړي، اعصاب دې ولې ورته خراب شوي دي؟ خسر خیر خو دې ډېر ښه خلک دي. ښه خلک نه دي ترورې، که ښه وی زه به یې نه ځورولم. ولې؟ څه یې کړي دي؟ ته خو یې ما ته ووایه. ورک یې که ترورې، اوس را باندې ناوخته کېږي. ځم چې ګلمکۍ راولم، په رضا خو نه راځي، مجبور یم چې په زوره یې راولم. وی، په زور یې ولې راولې؟ زور ته اړتیا نشته، دا خو دې رښتیا هم اعصاب خراب شوي دي چې داسې وایې. زوره یې ځکه راولم چې ما د یوې شپې اجازه ورکړې وه، خو دې 3 شپې وکړې، اوس هم لا هملته ده.
او دلې نه دی چې راشي خو بله شپه به رانه ونه کي لږې سړه خوره دومره ما په غوسه کېږه تا خو دومره خبره نه ده مور او پلار به ورته ټینګ شوي وي مه کوه همدا خبره ده چې ګلمکۍ زما نه مني خو د خپل مور او پلار خبره خامخا مني زه به ورسره وګورم نو بد کار خو یې نه دی کړی خیر دی که د خپل پلار کره یو څو شپې زیاتې وکړي را به شي بیچارګۍ دا ډېر وخت نه وتللی نه ډېره خپل سره شوې ده همداسې خو یې نه پرېږدم ګوره غفاره د شیطان مه منه لږ حوصله وکړه شیطان نه منم خو له دې وروسته ګلمکۍ دې کارو ته نه پرېږدم زه درنه ولاړم پام کوه چې د خسر کره دې ډېر په غوسه ور نه شي ښه په سړو ماغزو ورشه هسې نه چې خسر خیل د درنه خفه شي والکه نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه امید او زرغونه دواړه ناروغ وو. مور فاطمه ورته ډیره اندېښمنه وه. هغې څو ځلې د جانداد ټلیفون ته زنګ ووهه خو جانداد کور ته په لار و او د ټلیفون غږ یې ټیټ و. هېڅ ورته پام نه و شوی. کله چې کور ته راغی فاطمې ورته وویل چې امید او زرغونه دواړه ډاکټر ته بوزي. خو جانداد نه منله. ویلې چې یوازې امید ډاکټر ته بیایم او هماغه دوا دې بیا زرغونه هم وخوري. خو فاطمې دا کار سم ونه باله. اوس به په ډرامه کې واورو چې د غفار دوی په کور کې څه تېرېږي. پوښتل تا سره دکان ته لاړه شي یو ځل د در سره روانه کړه او بیرته د کور ته راستنه کړه. خو لیونی نه یم چې دا له ځان سره دکان ته بوځم. ولې ستن در به راوغورځي که زینب در سره دکان ته لاړه شي؟ زه دکان کې دا غلی کم که په خلکو سودا خرڅه کم چې دا دکان ته یوسمه نو دکانداري به رانه پاتې وي. تېر ځل د چې دکان ته وړې وه څنګه خوشحاله وه. دکان کې ورته د خوراک څه ورکه غږ به مو نه کي. بس همدلته ته در سره غلی که زه یې دکان ته نه وړم. زه یې څنګه غلی کوم؟ زینب تا پسې ژاړي چې له ځان سره یې دکان ته یوسې. یو ځل مې درته وویل چې نه یې وړم. په خبره پوه شه ګلمکۍ چې اوس به مې تا ته مغزه خراب شوي وي. نور پلرونه خپل بچیانو ته څومره مینه ورکوي او ته په زینب ایله غوسې کوې. چې غوسې پې ونه کم سبا به دا هم تا غوندې راته په سر وخېږي. ناز انسان خرابوي. وبال دی غفاره له ماشوم سره ضد ښه نه وي. اوس در سره یوسه. دا د دکان د تګ خبره ورته همدا تا غوږ کې ایښې ده. فقط ځان ته خلاصوي. ما ورته غږ هم نه دی کړی. خپله یې له سهاره خوله خلاصه کړې. بس غلی که زما مغزه ته مه خرابوه. زه خیرینې جامې مینځم. زینب ته اوزګاره نه یم. جامې دې پرېږده خو بل وخت به یې ومینځي. اوس د جامو مینځلو په بانه ځان له زینب نه خلاصوي. ته هسې غوسه یې او زما زور له زینب نه مه باسه. زه پوهېږم چې زړه دې ماته ډک دی. دا خبره دې څنګه وکړه چې زما زور له زینب مه باسه؟ ما پسې چې د پلار کور ته راغلی وي هلته دې زما مور او پلار سره هم سم چلند ونه که. نه دې د تګ په خوشحالۍ پوه کړم او نه دې راتګ. پلار او مور ته مې دې څه ویلي چې ته وایې سم چلند دې ورسره ونه که؟ هغوی خوارانو درته څومره ټینګار وکړ چې یو څو شپې له مونږه راپاتې شئ خو تا په زور را روانه کړم. ته د رضا ښځه نه یې چې په زور مې نه وي راوستې نو ستا خو زړه راتګ نه غوښته او نه د خپل کور او ژوند په کیسه کې. څومره ډېر وخت وروسته مې پلار کره تللی وم. حق مې و چې یو څو شپې مې کړې وای. ګلمکۍ هسې مې مه کړنګوه. همدا دې د پلار کور ته وروستی تګ شو بیا به رانه په ژوند هم لاړه نه شي. د پلار کور ته مې له تګه ولې بندوې؟ چې زما خبره نه منې پلار کره تګ نه چې له کوره وتل هم در باندې بندوم ځکه ته په انسانیت نه پوهېږې. ستا کومه خبره مې نه ده منلې غفاره. ما درته ویلي وه چې د پلار کور ته دې مه ځه خو ته په خپل سر روانه شوې. په خپل سر کله روانه شوې خو له تا مې اجازه واخیسته او لاړم.
ما درته اجازه نه و درکړې او هماغه وخت مې درته وویل چې پلار کره دې له تګه تېره شه خو تا زما خبرې ته غوږ ونه نیوه. نو اوس به د پلار کور ته م نه ځم. یو کال شوی و چې د مور او پلار خویندو ورونو مخ مې نه و لیدلی. که کال تېر وي او یا کلونه چې زما خوښه او اجازه نه وي یو ځای ته به هم قدم رانه وانخلې. مجیبه زویه راجیګ شه. څه وایې مورې؟ پرېږده چې خوب وکړم. خوب به دې وروسته وکړې. ډوډۍ مې درته راوړې، دا یو ځل وخوره. نه یې خورم. ولې نه خورې؟ ټوله ورځ دې هم څه نه دي خوړلي. خدای مه کړه ناروغ نه شې. خیر دی مورې، ژر یې بېرته یوسه. ولې بېرته یوسم؟ ما درته د دې لپاره راوړه چې ته یې وخورې. که پلار مې خبر شي چې ډوډۍ دې راته راوړې ده نو تا ته به هم په غوسه شي. پلار دې نه خبرېږي، اندېښنه مه کوه، راجیګ شه خپله ډوډۍ دې وخوره. ولې؟ پلار مې کور کې نشته؟ شته دی، هغه بلې کوټه کې ویده دی. که ویښ وای نو بیا خو یې زه نه راپرېښودم چې ډوډۍ درته راوړم. مورې ژر ډوډۍ بېرته یوسه، که راویښ شي نو نه زما خیر شته او نه ستا. چې ډوډۍ ونه خورې تر هغې نه ځم. ته دا یوه مړۍ وخوره، ستا د خوښې خواړه مې پاخه کړي. هله خوله دې خلاصه کړه. دومره غټه ګوله دې راته جوړه کړې چې غټ سړی هم نشي خوړی. ښه ده، ونیسه خپله یې وخوره. خیر اوسې مورې، ډېر بګی وم خو د پلار له ویرې مې غږ نشو کولی. دا هر څه دې له خپله لاسه په ځان وکړل زویه. ما ته دې هم اندېښنې پیدا کړي دي. ستا لپاره زړه خورم. که موږ ته دې دروغ نه وای ویلي اوس به دې ولې دا حال و؟ مورې تا بیا راته شروع کړه. د زړه له درده یې وایم که نه زویه، چې ښې خبرې درته کوم نو بدې در باندې لګي. ښې خبرې را باندې بدې نه لګي، خو زه خپله پښېمانه یم. بیا به داسې کار نه کوم. توبه مې وایسته خو بیا مې پلار راته غوسه دی. پلار دې ستا ښه ورځ غواړي. د هغه هم در باندې بده ورځ پیرزونه ده، خو په دروغو درته غوسه دی. او چې هر بد کار کوې خلک هغه او ما ته ګوته نیسي. پوه شوم مورې، له دې وروسته به داسې کار نه کوم چې تاسې پرې رانه خفه شئ. قربان دې شم زویه، اوس دې زما د زړه خبره وکړه. خو ګوره تا له ما سره مخکې هم ژمنه کړې وه چې بیا به دروغ نه وایم، خو په خپله ژمنه ونه درېدې. تېروتنه مې وکړه مورې، بیا به در سره ژمنه نه ماتوم. بې غمه اوسه. ځان دې په دروغو مه خاموه. موږ در باندې ډېر باور کوو، خو تا خپله ځان بې باوره کړ. او که بل ځل دې دروغ وویل یا دې داسې کارونه وکړل نو پلار به دې له دې نه هم سخته سزا درکړي. لوبیا دې ډېره خوندوره پخ کړې مورې. که مور شوی نه یې چې نوره درته راوړم. بس مې دی مورې، موړ شوم. ښه زه ځم چې پلار دې راویښ نه شي. که خبر شي چې ډوډۍ مې درته راوړې نو ما ته به هم سزا راکړي. الله مورې، لاس مې ډېر درد کوي. بې درده شي زویه، دارو دې وخوره او بیرته سمله چې درد دې آرام شي. زینب چیرته ده؟ ستړی مشې غفاره. زینبه مې د عابدې ترور کره یوړله، له هغې سره خوشحاله وه. ویلې بیا به یې زه درولم. دا ښه دی چې عابده ترور شته او زینب درته غلي کوي. یعنې ته د ماشوم په ساتنه او پالنه چیرته پوهېږي؟ تا بیا پخوانۍ خبرې شروع کړې. دا وایه چې څنګه نن له دوکان نه وختي راغلې؟ پوښتنې مه کوه. دا وایه چې غرمې ته دې څه پاخه کړي دي. زر یې راوړه چې وګایم. ما خو هېڅ هم نه دي پاخه کړي. ولې دې نه دي پاخه کړي؟ یو خو د دې جامو ګنډل را په غاړه وو، او بل ته یوه ورځ هم غرمه کې کور ته نه راتلې، ځکه مې څه نه دي پاخه کړي. ښه نو چې زه نه راځم ته ځان او زینب ته دیګ نه پخوې؟ پخوم یې، خو نن ما له چایو سره ډوډۍ وخوړه او زینب ته عابدې ترور ویل چې زه هګۍ پخوم. ښه زه اوس په تا ملامت یم. ته لا څنګه ښځه یې چې دیګ دې نه دی پخ کړی او لګیا یې خلکو ته جامې ګنډې. اوس دې کې زه څه ملامته یم؟ درته مې وویل چې ما له چایو سره وخوړه او زینب به یې له عابدې ترور کره وخوري.
او زه به څه کوم؟ زه څه خبره وم چې ته به نن غرمه کور ته راځې؟ که خبره وای نو خامخا به مې څه پاخه کړي وای. دا نو اوس خبره شوه، که زه راځم که نه راځم ته باید دیګ پوخ کړې. کاشکې چې یا دې له سهاره راته ویلي وای یا دې له راتګه مخکې زنګ راته وهلی وای، نو تا ته به مې یو څه پاخه کړي وای. خو ته نن ناڅاپي راغلی. که زه درته ووایم که نه، تا ته خدای خپل عقل نه دی درکړی. که زه راځم که نه راځم ته باید دیګ پوخ کړې. ښه سمه ده غفاره، نور به هره ورځ دیګ پخوم، خو اوس مې پرېږده چې دا جامې وګنډم. هره ورځ پرېږده، زه یې اوس غواړم. ښه ته لږه شېبه کښېنه چې ستړی دې دمه شي، زه درته په منډه چپس پخوم. چپس دې ځان ته پاخه که. نو څه درته پاخه کم؟ اوس خو ناوخته دی، نور څه نه پخېږي. ته فقط دې ته تکړی چې خلکو ته جامې وګنډې، د کور غم در سره نشته دی. دا څه کوې غفاره؟ ماشین به راته خراب کې، اوس زما زور له ماشین نه مه باسه. چې له ماشینه دې خلاصه نه کړمه، ته تر هغې خپل کور او کار ته پام نه کوې. د ماشین نو څه ګناه ده؟ زه خوځګار وخت کې د خلکو جامې ګنډم، د کور کار مې ورته کله هم نه دی پرېښی. د کور کار پرېښودل نور څنګه وي؟ دیګ پخولو ته دې ملا ماته ده او جامو ګنډلو ته خطه کړی. خو درته مې وویل چې نور به هره ورځ دیګ پخوم. زه څه خبره وم چې ته به راځې؟ د خلکو جامې راته ګنډې، زه به اوس تا ته دا جامې ګنډل وښیم. دا دې ولې سیرې کړې؟ پردۍ جامې دي، اوس به د دې تاوان هم رانه غواړي. دا ځل خو مې جامې درته تېرې کړې، که بل ځل کور ته راغلم او څه دې نه و پخ کړي نو بیا به زه ستا خوښ شم. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. مجیب دی وروستیو کې له شمس او ځینو نورو بېلارې هلکانو سره ناسته ولاړه کوله. مجید ورباندې قهرجن و او ډوډۍ خوراک ته یې نه پرېږده. ستا لورګانې ښې دي؟ ښې دي شکر. کاش لور دې له ځان سره راوستې وای. لا به دې ترور کره مې پرېښوده، په پښو راتلی نه شوه او غېږ کې راوړلې زما په وس نو، ستړې وم. ښه ته لږه شېبه کښېنه چې زه درته په منډه چای تیار کړم. چای دې کم مه شه خورې، زم چې زینب په ژړا شوي نه وي. ستا د لور جامې مې ګنډلې وې، هغه مې راوړې. خدای دې درسره ښه وکړي. کاش ځان دې نه وای ستړی کړی. ما ورپسې نن سبا کې عقله درلېږله. کومه خبره نه ده، زما هم زړه تنګ شوی و، ویل مې تا به م وګورم او جامې به م در وسپارم. ته یې راوښیه چې څنګه دې ګنډلې دي. ویې ګوره، خپله خواري مې خو پې کړې. خورې ما خو درته ویلي وو چې عقلې ته جامې وګنډه او تا مې وړې لور ته جامې ګنډلې. لکه چې درنه یې شوي وو. پوهېږم هیر شوی رانه نو، خو مجبوره شوم چې د عقلې پر ځای له رخت نه ستا وړې لور ته جامې وګنډم. نو هغه خو ډېر رخت و، څنګه کم شو؟ بیا به دې په هماغه ورځ راته ویلي وای چې رخت کم دی او عقلې ته ترې جامې نه کېږي. داسې نه وایم چې رخت کم شو، ما هم غوښتل چې عقلې ته جامې وګنډم، خو خدای دې خیر کړي. څه شوي دي ګل مکۍ؟ ټوله خبره راته وکړه. څنګه یې درته ووایم خورې، ما خپله جامې د همدې لپاره راوړې چې بخښنه هم درنه وغواړم. ته ما په خبره پوه کړه چې څه شوي، خدای به خیر کړي. لګیا وم عقلې ته مې جامې ګنډلې چې غفار کور ته راغی. وږی و، راته غصه شو او هغه تا راوړی رخت یې سیرې کړ. ځکه مجبوره شوم چې له پاتې جوړ رخت نه ستا وړې لور ته جامې وګنډم. دا خو هیڅ ښه کار نه دی شوی. اوس عقلې ته څه ووایم؟ هغه خپلو جامو ته انتظاروه. دا رخت یې ډېر په مینه اخیستی و. د رخت تاوان در کوم عاطفې خورې، نور رخت به ورته واخلې.
دا پیسې مې درته راوړې دي. پیسې د لزان سره کېده، خدا راته ووایه چې غفار څنګه غوسه و چې د عقلي رختې وشکوه. هسې په نه خبره غوسه کېږي راته، او غوسه یې اوس پکې سپورې ویلې راته عادت شوی. عجیبه ده، غفار خو څه لیونی نه دی چې هسې په هسې به درته غوسه کېږي او بیا به پردي رختونه شکوي. خبره داسې وه خورې چې وږی و، ما څه نه و پاخه کړي، ځکه یې داسې کار وکړ. ما خو فکر کوو چې غفار به ستا ډېر خیال ساتي. دا خو هیڅ ښه کار نه کوي چې د دوکان ستړی زور له تا نه وباسي. خاطفې خورې، زه اوس ځمه چې ناوخته نشي. دا پیسې واخله او عقلې ته پرې نور رخت واخله. نه پیسې دې بیرته در سره یوسه. زه به یې پلار ته ووایم چې نور رخت ورته راوړي، بیا به یې ګنډلو ته در وړم، خو چې بیا غفار غوسه نه شي او ورته یې ونه شکوي. که دا پیسې دې اخیستې وای نو زه به خوشحاله شوې وای او دا مو را باندې حق جوړیږي. درته مې وویل چې نه اخلم، ټینګار مه کوه. بس ژاړه ما، اوس ښه کېږي. ته لږ رانږدې شه چې زه د سترګې وګورم. مه ژاړه فهیمه، ډاکټر صاحب دې ګوري، سترګې به دې که خدای کول روغې شي. اوهو، دا خو ډېرې خرابې شوي دي. دا ولې؟ مخکې خو به کله داسې نه وي شوي. نه، روغې سترګې وي، لږې خوږېدې. پلار یې زموږ د مور چکک پکې ورڅڅولی دی، له هغه وروسته داسې خرابې شوي دي. اوس هلک پرله پسې ژاړي. د لویانو چکک یې پکې وراچولی دی؟ هو، یوه ستونزه خو دا ده چې د لویانو، بله دا چې د پروسه کال و. اوهو، دا خو یې ډېره غټه تېروتنه کړې ده. همداسې ده ډاکټر صاحب، دې ته یې نه دی کتلي چې د ماشومانو او لویانو درمل خو توپیر لري. یو خو همدا خبره ده، بله دا چې که د ماشومانو درمل هم وای باید د ډاکټر له مشورې پرته استعمال کړي نه وای. درمل باید د ډاکټر په مشوره وخوړل شي او یا هم که د استعمال لپاره وي استعمال شي. همداسې ده، خو ډېری خلک دې ته نه ګوري. دوی فکر کوي چې درمل ګټور شی دی، هسې باید استعمال شي. نه، ماشومان او لویان خپل درمل او خپل شرایط لري. نه لویان د ماشومانو درمل خوړلی شي، نه ماشومان د لویانو. که یې وخوري یا استعمال کی خامخا ستونزه ورته پیدا کوي. دا خبره زما لور عاقلې په کومه مجله یا کتاب کې زده کړې وه. کریم ته یې ویلي وو چې فهیم ماشوم دی، د انا درمل په سترګو کې مور څڅوه. ماشاءالله، دا خو هوښیاره نجلۍ ده. دا یې ورته ویلي وو چې د سترګو، غوږونو او ځینې نور درمل داسې وي چې یو ځل سر خلاص شي باید تر 1 یا 3 میاشتو ختم شي او یا له هغه وروسته استعمال نشي. خو کاکا یې خبره نه وه منلې. یاره پرې آفرین دې وي، داسې ښکاري چې لور دې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کوي، ځکه دا خبرې د هر چا زده نه دي. دې خامخا کوم ګټور کتاب لوستی دی چې په دې خبرو پوهېږي. هو، د ښوونځي کتابونه ښه په مینه لولي او نورې مجلې او کتابونه چې پیدا کړي هغه هم لولي. ځکه خو یې دومره ګټورې خبرې زده کړي دي. کاکا یې په نه پوهېده، خو د دې دا خبرې زده وي. ډاکټر صاحب، زما لور د درس سره ډېر شوق لري. اوس چې ښوونځي پرانیستي نه دي نو دا د ښوونځي درسونه په کور کې وایي. ماشاءالله، څومره ښه کار ته یې ملا تړلې ده. خو زه دې ته خفه یم چې کاکا یې ولې خبرې ته غوږ نه دی نیولی. کاشکې یې خبره منلې وای، اوس به دا ماشوم په دې حال نه و. ستا خبره بالکل سمه ده، غوږ خو یې نه دی ورته نیولی. بې په قهر شوی هم دی چې خوشې خوشې مه غږېږه، زه تر تا ښه پوهېږم. ښه کار یې نه دی کړی. د ناروغۍ په وخت باید سړی ډاکټر ته ولاړ شي. په خپل سر درمل خوړل خو ډېر خطرونه لري. ډېر خطر او ډېره سرګرداني لري. خو زموږ خلک دې شي ته پام نه کوي. بس چې درمل په لاس ورشي خوري. شاباس فهیمه بچیا، مه ژاړه، ډاکټر صاحب به اوس هم درمل درکړي، سترګې به دې ورسره ښې شي. سمه ده؟ او فهیم خو ډېر ګلالي هلک دی، نه ژاړي. او ډېر تکړه دی. خو کوم راوړی نه وی، شاید سترګې یې ړندې شوي وی. ورېندارې ته دې خدای خیر ورکړي چې ژر یې پام شو او همدا خبره یې وکړه. لومړی به یې سترګې ورپاکې کړو، بیا به درمل ورکړو. عاطفه،
د واسکټ مې راکړه چې وای غوندم. سمه ده، در به یې کم. ها واخله. خیر یوسې. چیرته ځې؟ یو وار د ولسوالۍ بازار ته ځم. که سودا څه شی پکاري را به وړم. نه سودا شته، هر څه پوره دي. یو وار به دې له مور نه پوښتنه کړې وه، یا به دې پخپله کتلي وای چې څه شی پوره دي او څه شی کم دي. که کم چې را پوره یې کړم. کتلې مې ده، زه هر وخت سودا ګورم. تر ختمېدو مخکې یا ببو ته وایم یا تا ته. او دا دې ښه عادت دی. څوک چې دا عادت لري معلومیږي چې په کور باندې ډېر پام کوي. خپل کور مو دی، پام به ولې نه پې کوم. ډېر ښه کوي. ښه نو زه به لاړ شم. ما ویل عقلي ته به دې یو څه ټوټه هم راوړې وه. د څه لپاره؟ د کمیس لپاره، چې کمیس ورته جوړ کم. د کمیس لپاره؟ ولې؟ خو څو ورځې مخکې مې ټوټه ورته راوړه. تر اوسه یې له هغه کمیس نه دی اغوستی، بیا بل غواړې؟ که یې اغوستی ما خو نه ده پکې لیدلې. هغه کمیس خو یې نه دی اغوستی، نور یې اغوستی هم نشي. ځکه مې درته وویل چې نوره ټوټه ورته راوړه. دا څه وایې عاطفې؟ خبره دې پوه نه شوم. ورکې که ښه ده چې پې پوه نه شې، خوشي به دې چرت خراب سي. ولې؟ څه خبره ده؟ راته ویې وایه. خبره خو داسې ده چې هغه ټوټه د ګلمکۍ خاوند غفار څیرې کړې ده. څه شی؟ غفار؟ دا څه ګډې وډې وایې؟ د غفار یې د عقلې له کمیس سره څه؟ خپلې خبرې ته دې پام دی؟ هو پام مې دی ورته. ګلمکۍ راغلې وه، هغې ویل چې د عقلې د کمیس د ګنډلو په وخت غفار غوسه شو، رختې د ماشین له ستنې ورکش او څیرې یې کړ. دا څه اورم؟ غفار ته خو خدای عقل ورکړی، له پردیو ټوټو او جامو سره څه کار لري؟ دا حق چا ورکړی چې پردي کالي څیرې کړي؟ دا نو چا ته وایې؟ ګلمکۍ هم ډېره خواشینې وه. دا خو هېڅ ښه کار نه دی کړی، لوی سړی دی. ګلمکۍ پیسې راوړې وې، د عقلې د ټوټې په تاوان کې راکولې، خو ما ترې وانخیستې، خوا مې ورته بده شوه. ښه کار دی کړی چې پیسې دې نه دي ترې اخیستې. دومره خبره نه ده، خدای به خیر پېښ کړي. دا خبره په جنجال نه ارزي، خو زما غفار ته چرت خراب شو. خدای دې د مېرمنې چاره وکړي. آمین. له مېرمنې سره څوک داسې نه کوي. ډېر ظلم دی، له دې معلومیږي چې ډېره سختي ورسره کوي. همداسې ده. ولې دې وخندل؟ ما هم همدا خبره ګلمکۍ ته وکړه چې غفار باید داسې ونه کړي، خو هغه خوارکۍ ورسره عادت وه، ویلې چې زما همدا حال دی. موږ یې څه کوو؟ خدای دې هدایت ورته وکړي. زه نو ولاړم چې را باندې ناوخته نه شي.